څو خبرې دي لیکم یې په کاغذ څو خبرې دي لیکم یې په کاغذ د ادب د افسانې لرم غرض او چې غږ یو لري هغه هم قافیه وي چې غږ یو لري هغه هم قافیه وي او تعریف لوله دا میدان دی او دا ګز او بله تی او توی هم قافیه په هر حالت دی توی او تی هم قافیه په هر حالت دی په غلط دی چې څوک وایي غلط دی او پښتنو کې اواز کې بیلتون نشته نو پرو د قافیه ښه په صحت دی او قافیه یې د بې ځایه پابند کړی ستنان په ادب داسې مسلط دی بل نور یو څو شعرونه دي چې قافیه خو د حرفونو په آواز ده قافیه خو د حرفونو په آواز ده داسې نه چې په شکلونو د الفاظ ده هر زبان د قافیه دغه تعریف کړي قافیه دغه په نزد د هر استاز ده زما بحث د پښتو په قافیه دی زما بحث د پښتو په قافیه دی دا خبره مقابله د لحاظ ده معترضه په زنګ تیکي کې کېده پس توره دی په لاس ته اعتراض ده او یو شعر دی پکې چې راته یاد دی ستا د سپینې کوکې لوز اوس هم شته دی هغه کلی هغه حوض او بل یو دوه درې شعره پکې نور دی چې که د ژبې او ادب سره مخلص یې که د ژبې او ادب سره مخلص یې راځه بیا زموږ ملګري د مجلس یې او سبا بل به د پښتو ژبې وارث وي نن ته محافظ ته وارث یې پښتو ستا نه مخکې پلار وي اوس دې زوی وي ته خیال ساته په منځ کې ثالث یې نو دا دې خبرو خیال ساتل پکار دي چې سی سواد سین دا هم قافیه دي په پښتو کې د بلې ژبې ذمهواري نه اخلو او دغسې تی توی دا هم قافیه کوي او په آزاد مټې کوي که څوک اعتراض کوي زما نوم ورکوي زه به ورسره بیا بحث کوم د قافیې تعریف چې کوم دی دا دی که په انګریزي کې ګورئ فارسي کې ګورئ پښتو کې ګورئ عربي کې ګورئ د قافیې تعریف دا دی چې قافیه هم اواز ټکي هم قافیه دي دا د قافیې تعریف دی خو د پښتو خبره ذکر کوم ما وی چې لکه زما بحث د پښتو په قافیه دی دا خبره مقابله د لحاظ د مطلب چې دې خبرې ته مې لږ پام وکړي